دا ورو سوال کړی دی ډېر عجیبه سوال دی وایي ما سره یو شیعه رافضي کینی پاسي او هغه ډېر اعتراضات لري په دین باندې خصوصا په عایشه رضی الله عنها باندې د هغې پلار ابوبکر او حفصه رضی الله عنها او د هغې پلار عمر د دوی سره بلکل د دوی نه لګي نو هغه ماته یو شبهه پیش کړې ده او زه یې کشمکش کې اچولی ورسره دا یاده کوي ځینې مخکې شبهه پیش د شبهو د حل کولو طریقه دا چې ته اهل علم ته واپس شي ګډوډ کېږه مه چې په دین د ایمان راوړی دی که نه دې کې هېڅ نقصان نشته خو چې کله یو خبرې سره ته ګډوډ شوې ته پرې نه پوهه ستا د علم کمی دی که نه د دین کمی دی اوس دې شبهې ته غوږ کېږدئ تاسو به حیران شئ شبهه دا ده وایي راته وایي چې ستاسو په کتابونو کې دا حدیث دی چې یو کس راغی د عایشه رضی الله عنها کره مېلمه شو د هغوی کور کې بیا هغه په سبا نه شپې تېره کړه بیا خپله کپړه یې انځله کوم کپړو کې چې وده شوی و هغه یې انځلې ځکه چې غسل پرې لازم شوی و هغه اثرات ولیدو په کپړو باندې نو بیا لګیا و خپلې کپړې انځلې وایي عایشه رضی الله عنها ورته ویې چې ګوره صرف دغه ځای به دې انځلی و ټوله کپړه به دې نه انځله یوه او دویم ما د رسول صلی الله علیه وسلم د کپړو نه دا په لاسونو هم ګرولې ده چې کله ټینګ نو بیا ګرول هم شي اثرات ختم شي او کنه ګرول نه کېږي نو بیا به انځي خو دغه ځای وینځه ښه نو اوس اعتراض څه دی اعتراض وایي دا دی عایشه رضی الله عنها ته څنګه پته ولګېده چې دې سړي ته اختلاف شوی والعیاذ بالله دا د هغوی دلالت کوي چې د هغوی په زړونو کې څه پراته دي عایشه رضی الله عنها ته څنګه پته ولګېده اولنی سوال دا دی دویمه ده چې دې سړي چې په اوبو کې کپړه وواله او ټوله کپړه یې وینځله خو بس صفا شوه نو دې ورته سره دا تفصیل کوو چې نه دا به دې داسې کړه رسول صلی الله علیه وسلم به داسې کوو درېیمه عایشه رضی الله عنها ولې د یو سړي سره دا خبرې کوي او صحابه کرام شته هغوی به ورته دا مسله خو وکړه د دې څه ضرورت شو چې دا خبره کوي دا شبهه ده د دې به تاسو جواب ورکوو دا کوم چې ځان ته داسې په زړه کې وایي چې زه هم د ابن حجر نه سره کم نه یم یا د فلاني شیخ نه سره کم نه یم ګیر هم زما شتي مسواک زما سره یو نیم میټر بیان کتاب راوالو ویې ګورو که دې بس کوم کتاب راځي چې الماري کې اوس دوه درې کتابه پراته وي او په دې بس کوم کتاب ګوري نه نن سبا خو ګوګل راوته ګوګل کې وګوره ځه په دې کې ته ګوګل څه پسې ګورې په ګوګل کې لازم به اهل علم ته واپس کېږي دین د علماو نه بغیر نه زموږ دنیا چلېږي نه زموږ دین چلېږي که نه غلطه مې نو جواب د دې یاد کړه خو مطمئن اوسه اول دا خبره یاده کړه چې د مسلمان خوی دا دی چې دی به په مسلمان بدګماني نه کوي او بیا د رسول صلی الله علیه وسلم په بیبیانو زه تاسو سره کښېنم ستاسو ته دین ښیم ستاسو خیرخواه زه په منځ کې یو ربط جوړ شوی دی زما کور خو پرېږده کور خو ګټه مسله ده کوم ملګري چې ما سره کښېني کوم شاګردان کښېني په ما بدګماني نه کوي که نه بیا عام مسلمان باندې سړی بدګماني نه کوي په معمولي شبهې سره الا دا چې یو دلیل پیش نو د رسول صلی په بیبیانو باندې سړی بدګماني کوي ځان ته مسلمان وي ور خو دا خبره یې زده کول پکار دي چې دا خو د رسول صلی بیبي ده ستاسو څه خیال دی چې د دې په زړه کې نور څه دا خبره ویلو کې موږ ته ګرانه ده خو دا جواب یې ورکوو زه او ته ما او تاسو ته په خپله ښځه دا ګمان کولی شو او که چا راته ووایي نو کېدای شي خبره قتل و قتال ته ورسي ته زما په ښځه بهتان لګې نو د رسول صلی بیبي وي هغې باره کې دې به څه خیال او ستاسو څه خیال دی چې الله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې بیبي چاڼ کړي بیا به یو سړی ما ته وایي چې جواب دې ونه کړو شبهه بیا هم پاتې ده یو شي جواب لره شو دا قصه ښه صحیح ده او په صحیح مسلم کې ده موږ هغه خلکو کې هم نه وي چې د جواب نه یېرېږو نو هغه حدیث ولا یا منسوخ کړو او یا ولا ګډوډ کړو چې دا نشتي صحیح مسلم کې داسې دي اسود رحمه الله دا قصه بیانوي چې یو سړی د عایشه رضی الله عنها کور کې مېلمه شوی و سهار له هغه بیا خپله کپړه انځله نو عایشې ورته وویې وی ګوره د دې د خوا او شا د ټول کپړې انځلو ته ضرورت نه و خو دغه ځای به دې انځلی او ما خو به د رسول صلی وسلم د کپړې نه مني ګړوله چې کله به ټینګه دې کې هېڅ هم نشتي چې د عایشه رضی الله عنها باره کې زموږ زړه ته څه راشي داسې دې کې د سره څه شتي نه څنګه یو سړی وایي څنګه پکې څه نشته هغې شبهه پېښ کړې اعتراض یې کړی ګوره په دې روایت کې او په دې قصه کې دا د سره شتي نه چې عایشه رضی الله عنها دا سړی په خپله لیدلی چې هغه کپړه انځله خو نو بیا دې ته څنګه پته لګېدو ته نصیحت څه اوله خبره دا ده کې عایشه رضی الله عنها کور کې یوازې نه وه بلکې د هغې خادمان د هغې سره کور کې وو خپلوان به یې خواله راتلو نو داسې نه شي کېدی چې په دې خادمانو کې په دې خپلوانو کې یو کس هغې ته ویلي چې هغه مېلمه خو دا چل وکړو نه شي کېدی نو یو سړی وایي چې دا خو ته ښه لار ګورې د دې جواب یاد کړه دوه جوابونه او زه به لازم ښه لار ګورم ځکه چې دا زموږ مور ده خو زه به درته یو داسې ناشنا دلیل وښیم که نه چې دا زړه به دې باغ باغ شي او په دې خپل رب او په دین به دې ایمان ډېر شي خو په صحیح حدیث کې راځي هغه امام مسلم راوړی دی چې علم چا سره ته پته هغې کې دا دي عبدالله ابن شهاب الخولاني وایي دا کس څوک هغه دا دغه شپې چې کړې او د دې نه دا قصه اوري چې دې څه وایي وایي زه د عایشه رضی الله عنها کور کې مېلمه شوی وم فاحتلمت في ثوبیه نو زما احتلام راته دی وشو خوب کې د خپلو کپړو کې فغمستهما فی الماء نو ما هغه دواړه کپړې په اوبو کې
ډوبې کړې وې مینځلې ټولې کپړې. فرأتني جاریه لعائشه، نو د عایشې سره یو خادمه وه، هغې زه ولیدم. عایشې سره خادمه وه کور کې، هغې زه ولیدم چې دې کپړې وینځي. فاخبرتها، لاړه عایشې ته وویل رضي الله عنها چې دې قصه د مېلمه سره شوې، ټولې کپړې وینځلې. فبعثت الی عائشه، نو عایشې ما پسې دا خادمه راولېږله او راته یې دغه خبره وکړه چې ګوره ټولو کپړو وینځلو ته څه ضرورت و. رأیتو، وایي ما ورته وایي چې یعنې ورته ووایه چې اودس غسل پرې لازم شوی دی. وایي راپسې بیا راولېږله چې که اودس د باندې غسل د باندې هم لازم شوی دی، خو دغه ځای وینځه بس. او ما خو به د رسول صلی الله علیه وسلم چې و ما به دا چل کوه. سم خیال دی؟ هغې به خپله لیدلی نه دی لیدلی. بله مسله دا یاده کړه، یو روایت کې داسې هم راځي، دا هم کېدای شي دا احتمال شي چې دا کپړه د کوربۍ او میلمه یې خرابوي، نو کوربه ورته کارېږي نه، که نه کارېږي ورته؟ کوربه خفه نه شي. زه به دلیل پېښ کړم. دا یو روایت دی امام ابو عوانه رحمه الله راوړی دی چې دغه میلمه چې کله د عایشې کره راغی، سبحان الله د علم څومره برکت، هره مسله سړي ته داسې لکه رڼا. دا میلمه چې عایشه کره راغی رضي الله عنها، وی فامرت له بملحفه، نو د هغې سره یو څادر کور کې خلک میلمنو له څادرې ږدي که نه، بړستنې طلایانې موږ هم ږدو که نه، کورونو کې پرتې نه. نو هغې دغه څادر نوکر ته ووایي، خادمې ته ووایي یا خادم ته ووایي، وایي دا څادر دې میلمه له ورکړه چې دی پکې شپه تېره کړي. اوس خبره ښه واضحه شوه. فاحتلم فيها، نو میلمه دقه څادر کې په هغه غسل لازم شو. فاستحيا ان يرسل بها، نو حیا ولا ورتله دا اوس کور ته دنه څنګه ولېږم؟ ځکه چې اثر د احتلام پکې پاتې. فغمسها في الماء، نو ټول کپړې راواغسته او په اوبو کې وواله او بیا ولېږله کور ته دننه. ودې رافیزي دا هم ویلي چې عایشې ته څنګه پته ولګېده. نو دوه خبرې موږ ته پته ولګېږي، یو ورته خادمې ویلي دي او دویم کپړې له همده ولېږله دننه. ښه، وایي عایشې چې کله دا کپړه ولیده، وایي لم افسدت علینا ثوبا، نو زموږ کپړه دې ټوله خرابه کړه. صرف دغه ځای به وینځله. څه خیال دی؟ ښه واضحه شوه. سوال بل دا پاتې شو چې عایشې ولې هغې ته دا خبرې کولې رضي الله عنها، هغه زنانه ده. نو دلته دا خبره یاده کړه، دین کې دا قصه نشته چې دا زنانه ده او دا سړی دی. هغه ام سلمه رضي الله عنها نو راغلي، ام سلمه چې ام سلیم رضي الله عنها راغلي د رسول صلی الله علیه وسلم او یا رسول الله، الله خو حق ویلو کې حیا نه کوي، خو که چېرته زنانه ته احتلام وشي غسل به کوي. دا سوال و زنانه د چا نه کوي؟ د رسول صلی الله علیه وسلم. دلته موږ څه وایو چې حیا پکار ده؟ دا خو د دین مسلې دي. دې کې د چا غلط طرف ته سوچ نه ځي، او که د چا دلته غلط طرف ته سوچ ځي، پته یې چې دا به څنګه انسان او څنګه مسلمان دی. اوس موږ درس کې مسله بیانو چې سړی وده دی، دته احتلام وشي، دی به څه کوي؟ دا به زه نه بیانوم، پرېږدم. دا بعض باریک مسلې دي، دا باریک به هم چیړو چې پته یې ولګي چې دا باریک څنګه دي. او که دا باریک ما ورته پرېږدو، نو جبریل علیه السلام به راته بیانوي. یوه. دویمه، نو عایشې ولې بیانوي رضي الله عنها، ډېر صحابه کرام ویشتي نور، نو جواب د هغې دا دی، دا ورسره یاده کړئ. عایشه رضي الله عنها هغه زنانه ده چې الله رب العزت هغې له ډېر عمر ورکړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا نه ټول هغې 18 کاله عمر و، معنی چې د رسول صلی الله علیه وسلم بعد هغې ډېر وخت تېر کړی دی که نه، ځکه چې هغه د معاویه رضي الله عنه په خلافت کې وفات شوي. نو اکثر صحابه کرام د هغې په ژوند کې مړه شوي دي، د هغوی عمرونه ډېر، نو هغوی مړه شوي دي، نو ډېر خلک به د دې خوا له تپوس کوي. یوه ده. دویمه، د کور دننه مسلې دا اکثر چاته معلومې دي؟ عایشې ته معلومې دي. لکه اوس یو کس ورشي او د دې مسلې تپوس بهر د یو صحابي نه کوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د کپړو سره بیا څه کېدو، هغه ته پته شته؟ خو د دې ته پته لري چې بیبي ده، هغې سره دا علم شته چې او ما داسې کړي دي او داسې مې نه دي کړي، او رسول صلی الله علیه وسلم راته دا ویلي دي او داسې راته نه دي ویلي. نو الحمدلله ثم الحمدلله ورب الکعبه که زموږ په زړه کې زره برابر خبر راځي دا زموږ مور ده، او د کومې مور نه چې پیدا یو هغې سره دومره محبت نه کوو لکه څومره چې دې سره کوو. او موږ د خپلې مور، د خور، د لور، د ښځې مبارکې دا قصه نه منو. نو څه خیال دی د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو مبارکې ومني او بیا به دې ته مسلمان وي؟ نو دې کیسه نشته، که نشته به کیسه. زه به یو قصه ذکر کړم. امام مسلم دا روایت راوړی، ابو موسی اشعري رضی الله عنه وایي مهاجرین او انصار وران شو په یو مسله کې. په څه کې وران شو؟ انصاریانو د هغې مدینې والي چې کوم چې ښځه او سړی کله میلاو شي کوروالی کوي چې څو پورې انزال نه وي شوی، نو په دوی غسل نه لازمېږي. مهاجرینو وایي نه، چې میلاو شو غسل لازم شو، که انزال کېږي او که نه کېږي. ابو موسی وایي ما ورته وایي چې صبر وکړئ، زه د دې مسلې حل را پیدا کړم. لاړم په عایشه رضی الله عنها پسې ور مې وکړه، بیا مې ورته وایي چې یا امه ای مور، ګوره صحابه کرام هغې ته مور وایي، زه د نه دې مسلې تپوس کوم خو حیا راځي. هغې ورته وایي لا تستحي، حیا مه کوه. لا تستحي، ناشنا خبره ورته ان تسألني عما كنت سائلا عنه امك التي ولدتك فانما انا امك. مور نه چې ته یو مسلې تپوس کوې، حالې تا ته نه پیدا کېږي، ته مور تپوس نه کوې، د کومې مور نه چې ته پیدا نو خو زه هم ستا مور یم که نه. دې کې سره دا خو دین دی. نو بیا چې هغه تپوس وکړو فما یوجب الغسل، غسل کله لازمېږي، هغه به جواب ورکړو. الحمدلله دې کې هېڅ اشکال نشته. که چاته څه مسله وي چې زه به اوس هم نه یم پوه ویلی شي، پوه شوې که نه؟ الحمدلله هېڅ پکې نشته. مېلمه د عایشه رضی الله عنها کور ته راغلی و، هغې ته څنګه پته ولګېده؟ خادمې ورته وویل، هغه کپړې وله خراب کړه، ټوله کپړې وله لمده کړه.
هغې ته د دین اندازه ولګېده چې دې سړي دا کار داسې کړی دی نو هغې پسې د خادمې په خوله مسله د مسلې جواب ورولېږو چې نه ګوره داسې هم کولی شي بعض علماو دلته یو بله مسله ذکر کړې ډېره فایدهمنه چې عایشې ته څه ضرورت و چې دا مسله ورته ذکر کوله لکه څنګه چې د شیعه رافضي اعتراض کړی د هغې یو جواب دا دی چې دا سړی میلمه دی او میلمه ته دا قصه زی په زی راتلی شي نو عایشه غواړي چې دته دا مسله اسانه کړي دی به په هر ځای کې خپلې ټولې کپړې وینځي نو شفقت یې پرې وکړو که نه ویې نه کوي شفقت یې پرې وکړو مهرباني یې وکړه مسله ورته اسانه کړه چې ته خو میلمه یې نن خو زه دلته مسله راغله سبا به تا ته بل ځای کې راشي ته بیا ټولې کپړې وینځي او ټولې جامې به هم دی نو څومره ښه یې ورسره کړي دي او دغه خو صرف دغه سره نه وه ښه موږ سره هم دي موږ سره څنګه امت ته مسله واضحه شوه چې که داسې وشي نو داسې کوه الله رب العزت دې موږ له د مرګ پورې طاقت راکړي د رسول وسلم د بیبیانو د دفاع کولو او الله دې زموږ زړونه د رسول وسلم بیبیانو ته د هغه ملګرو ته د هغه خپلوانو ته صفا ساتي